بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو راځو د سټرس په برخه کې یو مثال ته. په دې مثال کې له موږ څخه غوښتل تر څو متوسط فشاري تشنج په لاس باندې راوړو، البته د ای بي په دې استوانه کې په هغه صورت کې چې دا د سټیلو څخه جوړه شوې اوسیږي او د دې مخصوصه وزن یا سپیسیفیک ویټ هغه 490 پاونډ پر فوټ مکعب اوسیږي. نو راځو د دې مثال د حل کولو لپاره زه دا جسم دې ځای نه کاپي کوم. موږ ته ویلي چې د دې مخصوصه وزن یې څومره دی؟ 490 ګاما څومره دی؟ 490 پاونډ پر فوټ مکعب. نو موږ ته ویلي چې تاسو د ای بي په همدغه دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې په دې استوانه کې چې دغلته یو سیکشن اخیستلی شوی دی، وایي تاسو په دې کې دغه لاسته راوړئ فشاري متوسط تشنج لاسته راوړئ. نو تر هر څه دمخه باید موږ تاسو د مخصوصه وزن وپېژنو یا سپیسیفیک ویټ وپېژنو. سپیسیفیک ویټ په اصلا کې دا د جسم د وزن او د هغه د حجم له نسبت څخه عبارت دی. د هر یو شي دپاره موږ او تاسو مخصوصه وزنونه لرو، لکه د سټیل دپاره چې دی 492 LB پر فوټ مکعب دی. مثلا د اوبو دپاره ځانته مخصوصه وزن دی، واټر دې دپاره دی 9.1 کیلو نیوټن پر متر مکعب دی. مثلا کانکریټ دپاره دی تقریبا 150 دی، زما په خیال 150 پر فوټ مکعب. مخصوصه وزنونه دي، یعنې دا ثابت ښودلی شوي دي وروسته له تجربو څخه چې په لابراتوار کې په دې باندې تجارب ترسره شوي دي. د هغې څخه وروسته دې ته ځان ته مخصوصه وزنونه معلوم شوي دي چې د سټیل دپاره څونه دی 492 پاونډ پر فوټ مکعب. نو دلته موږ ته هم مخصوصه وزن یې راته راکړی دی او موږ ته ویلي چې تاسو په ای بي کې، البته د ای بي دلته چې کوم سیکشن اخیستلی شوی دی، په دې سیکشن کې وایي تاسو اوریج کمپریسیو سټریس به تاسو محاسبه کوئ. نو د دې سوال دپاره باید موږ او تاسو د دې قطع رسمه کړو، دا قطع شوې برخه یې موږ او تاسو باید رسمه کړو ورته. فرض مثال زه راځم د دې دا قطع شوې برخه زه رسموم دلته. په دې ډول سره لومړی به لاړ شو، موږ به د دې جسم دا وزن به لاسته راوړو چې د دې وزن څونه کېږي. نو مخکې مو ویلو چې ګاما مساوي کېږي له څو سره؟ ګاما مساوي کېږي له ډبلیو پر وي سره. اوس به لاړ شو ډبلیو مساوي کېږي له څو سره؟ ګاما ضربې وي سره. ښه، د دې وي دپاره موږ او تاسو سره د دې ارتفاع ډېره زیاته مهمه ده. ارتفاع موږ او تاسو سره دلته څونه دی؟ دغه ارتفاع موږ او تاسو نیسو، د ارتفاع دی له موږ سره 2.15 فوټه دی او تر څنګ یې شوا یې موږ ته راکړ. د شوا څونه دی؟ 0.15
15 فوټه ده. نو د دې دپاره ګاما د ډبلیو دپاره د جسم د وزن دپاره موږ سره ګاما یې راکړې ده چې 490 LB پر فوټ مکعب ضرب د وي دپاره موږ د استوانې دپاره حجم په دې فرمول سره لاسته راوړلی شو پای آر مربع ضرب ال سره. نو ضرب پای آر مربع 0.15 مربع ضرب څه شی ال یې موږ تاسو ته راکړی دی. دا آر مربع موږ سره څه شی شي فوټ مربع به سي او ال به هم موږ تاسو سره څونه لاسته راشي د دې مکمل طول څونه دی 2.15 فوټ. نو که چیرې موږ دلته وګورو دا فوټ او دا فوټ مربع به د دې سره خلاص شي او تر څنګ یې که اوس راشو ډبلیو لاسته راوړو نو ډبلیو به تقریبا موږ ته چې لاسته راشي چې ټول سره ضرب کړو په ماشین حساب باندې نو تقریبا 490 ضرب 3.14 ضرب 0.15 مربع ضرب 2.15 نو تقریبا دا به لاسته راشي 2.381 پاونډه. د دې جسم وزن موږ ته څونه لاسته راغی 2381 پاونډه موږ ته د دې جسم وزن لاسته راغی. نو اوس چې موږ تاسو د دې کمپریسیو سټریس محاسبه کوو باید موږ تاسو د دې نارملي قوې هم محاسبه کړو. لکه چیرې موږ تاسو د دې مثال هغه مطلب ته وګورو موږ ته ویلي چې کمپریسیو حالت کې دی. د کمپریسیو حالت لپاره موږ تاسو دلته کمپریشن ورته ورکوو فشار حالت کې راولو. کله چې دا فشار حالت کې راولو چون موږ سره دلته هم ان دی او دلته موږ تاسو سره ان دی نو ان به مساوي شي له څو سره ډبلیو سره ځکه چې دا قوه چې کله دلته واردېږي نو دلته د جسم وزن دی جسم وزن هم په عمود ډول سره دا فشار واردوي په دې جسم باندې نو ان موږ سره دلته څو کېږي ډبلیو او موږ سره دلته ډبلیو لاسته راغلی چې دا څونه دی 2381 ال بي سره. نو اوس راځو سمیشن ده که موږ تاسو دې ته وګورو دا د ایکس محور دی دا د واي محور دی دا هم د زید محور دی. نو سمیشن د اف ای زید مساوي له 0 سره کو نو کله چې اف زید مساوي له 0 سره کو برای موږ تاسو مثبت ونیسو نو ان منفي څو به لاسته راشي 2.381 ال بي دا مساوي له 0 سره شي نو ان به مساوي شي له څو سره 2.381 ال بي سره. دا شو له موږ سره څه شی د نارمل فورس چې اوس مو لاسته راوړو. هغې نه وروسته که چیرې موږ اوس وغواړو چې د دې تشنج لاسته راوړو د تشنج دپاره موږ فرمول ویلو چې سیګما مساوي کېږي له ان تقسیم پر ای باندې. راځو ان وایو چې 2381 ال بي تقسیم پر چون دلته موږ ته شعاع راکړې ده نو شعاع دپاره بیا موږ تاسې دلته موږ سره دایره وجود لري که نه د دایرې دپاره موږ تاسې مساحت چې لاسته راوړو پای آر مربع آر مربع څونه دی را سره 0.15 مربع ضرب فوټ مربع موږ تاسو سره واحد شي که نه نو سیګما به موږ تاسو سره لاسته راشي څومره چې دا محاسبه کړو نو تقریبا 14.5 ال بي پر فوټ مربع پی اس به لاسته راشي پاونډ سکویر فوټ. یا که چیرې موږ وغواړو چې دا پی اس آی سیسټم ته واړو نو موږ سره یو فوټ څونه کېږي
یو فوټ مساوي کېږي له څو سره 12 انچ سره. نو کولی شو چې دلته بیا داسې هم ولیکو چې که چیرې راشو بلو اوس دا وغواړم چې دا دغې ته واړوم پی اس آی سیسټم ته واړوم نو کولی شو د دې فوټ پر ځای باندې موږ تاسو 2 3 8 1 ولیکو لاندې خو تیار لرو پای البته دلته به سګما ولیکو پای ضرب 0.15 مربع ضرب 12 مربع ضرب انچ مربع. تقریبا دا چې اوس موږ محاسبه کړو د قیمت به لاسته راشي 9.35 پی اس آی سره. نو په دې ډول سره هم کولی شو او دواړه یو ډول. ښه دا له موږ سره د یو مثال البته د سټریس په برخه کې. راځو اوس یو 8 مثال ته. لازم دا به کاپي کړو له دې ځای نه. ښه نو په یو 8 مثال کې له موږ څخه غوښتي دي وایي که چیرې د ای سی په د عنصر باندې یا د میله باندې 3 کیلو نیوټن قوه وارده کړلی شوې وي او دا قوه چې ده دا په عمود ډول سره وارده کړلی شوې وي. تاسو وایي د ایکس دا فاصله لاسته راوړئ. ایکس فاصله په هغه صورت کې لاسته راوړئ د ایکس فاصله په هغه صورت کې لاسته راوړئ کله چې د سی د اتکا سپورټ په دې کې کمپریسیو حالت اوسیږي او په ای بی کې چې دلته بیا ټینسایل اوسیږي او دا ټینسایل او کمپریسیو دا وایي سره مساوي حالت ځان ته غوره کړي. یعنې په دې دواړو کې دا ټینسایل او دا کمپریژن دا مساوي اوسیږي. نو تاسو وایي دا د ایکس فاصله لاسته راوړئ او ترڅنګ یې دلته موږ ته کراس سیکشنل هم راته راکړی دی چې په دې راډ کې دې کې ویلي چې 400 او په دې سی کې په دې ځای کې 650 ملي متر مربع. نو راځو دا مثال موږ او تاسو لږ کوچنی کاپي کړو دلته انشاءالله کنسپټ موږ او تاسو واخیستلو دې نه. دې نه وروسته به راځو د مثال په حل کولو باندې شروع کړو. نو لومړی راځو د دې فری باډي ډیاګرام رسمو. فری باډي ډیاګرام د دې مثال ډېر زیات مهم دی چې باید رسم کړلی شي. نو راځو د دې مثال فری باډي ډیاګرام رسمو. که چیرې موږ وګورو دلته د ان ای بي راډ وجود لري او دلته د سی یو اتکا وجود لري لکه ان ای سی موږ تاسو ورته وایو دا ده. نو لاړ به شو لومړی به موږ دا د ای سی مکمل دا عنصر به دلته رسم کړو ترڅنګ یې دلته به د ان ای سی چې دا د کمپریسیو حالت کې دی دا موږ تاسو د دې عکس العمل به دلته ورته ولیکو رسم کړو. ترڅنګ یې د ای بي هم موږ ته ویلي چې دا د ټینسایل په حالت کې دی که نه. ټینسایل په حالت کې چې بیا موږ تاسو سره دا ان ای بي کې به شي. ترڅنګ یې دلته یو قوه وارده شوې ده چې دا 3 کیلو نیوټن یعنې 3000 نیوټنه ده. موږ ته ویلي چې تاسو دغه د ایکس فاصله لاسته راوړئ. که چیرې دا فاصله موږ سره ټول 200 شي نو دا فاصله به له موږ سره څونه شي؟ دا فاصله به له موږ سره 200 منفي ایکس به شي که نه. که چیرې دا له موږ سره ټوله 200 شي نو دا به آیا موږ سره 200 منفي ایکس نه شي؟ شي به که نه په دې ډول سره. او بل دلته له موږ سره ویلي چې دا د څه شي نقطه دی؟ دا د ا نقطه دی. دا هم د بي نقطه دی او دلته راته ویلي چې دا د څه شي نقطه دی؟
د سی نقطه دی. نو اوس به راشو لومړی به موږ دلته څه شی ورته محاسبه کړو. راځم لومړی د کار د اسانۍ په خاطر باندې د سی نقطې ته زه مومنټ نیسم چې کار ډېر اسانه شي. نو سمیشن د ام ای سی مساوي له 0 سره. نو که چیرې دلته ورته وګورو چون هر خواته موږ تاسې منفي ونیسو، نو منفي ان ای بی بازو څونه دی 200 او دې بعد دې ته تاسو اوس وګورئ د مثبت به شي که نه 3000 ضرب 200 منفي اکس مساوي له 0 سره. اوس که چیرې راشو دا به منفي 200 ان ای بی شي، دا مساوات نه خواته واړومه، نو منفي 3000 نو هغه به تقریبا چې دغه یې کړو او 3000 به راولو 3000 6000 به یې کړو چې کار اسانه شي که نه. منفي به هم تیار ورسره یا منفي به مشترک ورته ونیسو 6000 البته څو صفرونه 5 صفرونه، نو څو به شي موږ سره او منفي 3000 اکس سمه ده په دې ډول سره. نو که چیرې وګورو دا 2 صفرونه دلته د دې سره ختمیږي، هم د دې سره ختم شو او ان ای بی که چیرې بیرته اطراف تقسیم کړم نو څو به شي 3000 او منفي 15 اکس. دا موږ تاسو ان ای بی مو لاسته راوړو. خیر د مثال دې ته موږ تاسو لومړۍ معادله وایو. اوس راځم په دې ځای کې اف واي موږ تاسو نیسو سمیشن د اف واي مساوي له 0 سره برابر موږ تاسو مثبت ونیسو. نو که چیرې اوس راشم زه ان ای بی چون موږ سره بره دی منفي 3000 لاندې دی او ترڅنګ یې ان ای سی دی، ان ای سی بره جهت لري، نو مثبت ان ای سی مساوي له 0 سره. اوس راځو د ان ای بی پر ځای باندې خپل قیمت ورته ګورو 3000 منفي 15 اکس منفي 3000 منفي وجود لري مثبت ان ای مساوي له 0 سره. دا به له دې سره لاړ شي اخواته چې واړومه نو ان ای سی به مساوي شي له څو سره 15 اکس سره. نو اوس راځم د دې لپاره چې اکس قیمت موږ لاسته راوړو، موږ ته ویلي دي چې د ان ای سی چې دا په کمپریشن کې دی دا مساوي ده له ان ای بی سره چې ټینسایل حالت کې دی که نه. په اوله کې موږ ته ویلي چې که چیرې د دې دا کمپریسیو او د دې دا ټینسایل حالت موږ تاسو سره مساوي کړو، نو اوس راځم دواړه سره مساوي کومه دواړه معادلې. لومړۍ معادله موږ تاسو سره څه شی دی، لومړۍ معادله کې موږ تاسو سره خو راځم داسې به وکړم چې سیګما به یې دواړه مساوي کړمه. سیګما د ای بی به مساوي شي سیګما د سی سره. سیګما ای بی کې موږ تاسو سره تیار قیمت راکړی دی چې څو دی 3000 منفي 15 اکس 3000 منفي 15 اکس تقسیم پر د دې کراس سیکشنل څونه دی د ای بی کراس سیکشنل راته راکړی دی د راډ هز یعنې د دې راډ چې دی که نه 4000 ملي متر مربع دی، نو تقسیم پر 4000 دا به مساوي شي له څو سره ښه د ان ای سی قیمت څونه دی 15 اکس دی که نه،
او ترڅنګ یې د دې کراس سیکشنل څونه دی 650 ملي متر مربع. ښه دا موږ او تاسو سره که چیرې اوس اکس محاسبه کړو د اکس قیمت به تقریبا لاسته به راشي 123.8 ملي متره تقریبا چې محاسبه یې کړو همدغونه شاید راشي تقریبا 123.8 ملي متر. ښه دا موږ سره د هبلر په کتاب کې یو اته مثال انشاءالله نور مثالونه په راتلونکي ویډیوګانو کې په تمه اوسئ.